بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا پاکستان ټلویزیون سنټر په خبر دی. زه مساس قربل حاضلی پروګرام د هنداره. نن د ایران صدر ډاکټر مسعود پزشکیان د دورو باندې راورسید. په ظاهره خو چې څنګه د ملکونو دورې کیږي دا یو هغه شان دوره عامو خلکو ته ښکاري، خو د ایرانی صدر دا دوره یو عامه دوره نه ده، بلکې دا دوره په یو داسې وخت کې کیږي چې د ایران او د اسرائیل ترمنځ تقریبا تر 2 هفتو پورې جنگ وشو. د هغې نه وړاندې په سیمه کې چې کوم صورتحال و هغه هم څه داسې ښه نه و. د دې وجې نه دې دورې ته یو د 2 ملکونو دوره نه بلکې په خطې کې د یو نوي تاریخي تعلقاتو افتتاح ښکاري. موږ ګورو به نن په دې پروګرام کې به ګورو چې د دې دورې په پاکستان په سیمه او بیا خاص کر د دې سیمې په خلکو باندې به څه اثرات وي. دوه جوور چې په دې ایشو باندې نظر ساتي په پاکستان او خاص کر د ایران سره په تعلقاتو او د تعلقاتو نه وړاندې دوی نور هم چې د دې کوم مغربي اړخ دی چې هغه دې ته څنګه ګوري، دا زموږ موضوع ده. او ډاکټر زاهد انور صاحب د پېښور یونیورسټۍ سابقه پرو وایس چانسلر او زموږ استاز، ډېره زیاته مهرباني ډاکټر زاهد انور صاحب پاکستان ټلویزیون سنټر ته د وخت ورکولو. ډاکټر عبدالرحمن صاحب د شیخ زاید اسلامیک سنټر د لا د شعبې مشر دی، فیکلټي اف لا چې کومه ده په هغې کې یوازې دا نه ده، نن به موږ د ایران د خپلې دورې هغه به ګورو چې د ایراني حکومت خو یو اړخ ته، خو د ایران د ولس او د پاکستان ترمنځ تعلقات څنګه دي دا به کوو. نو ډېره زیاته مهرباني تاسو. ډاکټر زاهد انور صاحب په ظاهره زمونږ چې کله پولیټیکل ساینس ګورو نو موږ پاک یو اس ریلیشنشپ دا یو جرنل سبجیکټ وي. دغه ټولو څیزونو ته چې قبل تاسو وګورئ او نن د ایران صدر دا اسلام آباد ته براه راست رانلی، د علامه اقبال مزار ته راغلی او هلته هغه ښه کافي ساعت کېناست، بیا په هغه خپل د میلمنو چې کوم کتاب وي په هغې کې خپل تاثرات ریکارډ کړل او هغه اقبال ته یعنې ډاکټر علامه اقبال ته په هغه نظر وکتل. یقیني یم چې موږ هم چېرته هغوی ته په هغه نظر په دومره درناوي نه یې کتلي. د دې ایراني صدر دوره او بیا لاهور کې د ده کوزېدل دا یو علامتي ده که نه دا تاریخي دي؟ ستاسو ډېره مننه چې ما له مقرره کړی چې په دې اهم موضوع باندې خبرې وکړو. واقعي تاسو چې څنګه ووایئ دا یو عامه دوره نه ده، خاص دوره ده. په داسې حالاتو کې ده چې د اسرائیل او د ایران جنگ شوی دی، د هغې نه بعد د صدر مسعود دا دوره ډېر اهمیت لري. دې لحاظ سره چې دا لاهور ته راتلل، لاهور بذات خود د پاکستان زړه ورته ویلی شي، یو تاریخي ښار دی. اول ته علامه اقبال ښخ دی او علامه اقبال په ایران کې ډېر زیات قابل احترام ګڼلی شي. نو دغه لحاظ سره که موږ وګورو نو دا دوره چې ده دې سره به د دواړو ملکونو چې کوم تعلقات دي دا نورم مضبوط شي. دا تعلقات چې کوم دي د دې ډېر اړخونه دي، که هغې ته موږ ثقافتي ووایو، که هغې ته موږ معاشي ووایو، که معاشرتي ووایو، که روحاني ووایو، نو دا اقدار د دې مشترک دي. نو دې دورې سره به دا تعلقات نورم خوشي. معاشي لحاظ سره به هم د دواړو ملکونو منځ کې به د تجارت دپاره نوې لارې کلاو شي. جاینټ مارکیټ چې بارډر کم دی هغې کې به لکه ډېره زیاته د مطلب چې پرمختګ راشي. د دې نه علاوه په بلوچستان کې چې کوم ټیرریزم دی چې هغه انډیا کلم کله سپورټ کوي، د هغې حوالې سره د ایران سپورټ سره به په دغه ټیرریزم باندې د مخنیوي کې به ډېر پراګرس وشي. د دې نه علاوه که موږ وګورو نو اوس دا تاسو چې کوم د اسرائیل او د ایران په منځ کې کوم جنگ شوی دی، په دغه کې ایران ولیدل چې د ایران حقیقي دوست څوک دی او د په خولې باندې خو وایي چې دوست هم خو هغه چې کم نقصان رسی لکه انډیا چې کم دې حوالې سره کم رول شو. نو ایرانی عوامو ته دا ډېره ښکاره شوه چې پاکستاني ولس او پاکستاني حکومت د ایران خواخوږي دی، د ایران مدد کول غواړي او مدد یې کړی دی. نو دې حوالې سره مختصر دا چې دا دوره
به د دواړو ملکونو منځ کې تعلقات نورم ښه کړي. بالکل صحیح ده. ډاکټر عبدالرحمن صاحب د لاهور د دوره تاسو په کوم نظر ګورئ؟ مطلب د لاهور دوره بظاهر خو صرف د پنجاب حکومت لکه چې نواز شریف سے پورل او مریم نواز بیبي لاړه دلته وی استقبال وکړ، خو دغه به خصوصي راتګ او هغه د علامه اقبال مزار ته، ځکه چې تاسو اکثر د ایران سره چې کله ذکر راځي نو تاسو د هغې د علامه اقبال د شعرونو حوالې ورکوئ او هغه هم دلته نه په ایرانین پرسپیکټیو کې. نو د ایران دپاره د علامه اقبال اهمیت څومره دی؟ لږ دا او دا دوره یو قسم لا د حکمران دوره ده که نه د علامه اقبال سره د دا اړخ پکې د مینې معلم دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسوله الامین. لیاز علی صاحب شکرګزار یم تاسو ډېره مهرباني سر. اهم موضوع ټاکلی ده د وخت تقاضې مطابق. ایران پریزیډنټ ډاکټر مسعود پزرچیان نن تشریف راوړی دی پاکستان ته. د دورې ته یوازې موږ نه بین الاقوام هم ډېر په درناوي ګوري او تاسو ګورئ چې میډیا دې ته کم کوریج ورکو، په هغې باندې خبره کوو چې د دې دورې اهمیت څه دی. شاید چې د دې دورې اهمیت په دې موجوده شخړه کې د پاکستان دپاره او د امت مسلمه دپاره او د ایران دپاره ډېر د اهمیت وړ دی. جی اقبال باره کې زه ایران ته 4 ځل تللی ما هر ځل زه ایران ته تللی نو یو نوی خواب مې د اقبال ځان سره راوړی دی. ټیک. ما مخکې پروګرام کې حواله ورکړه چې هغې اقبال لاهوري ته دومره په درناوي ګوري او دومره په درنه سترګه چې نصاب کې شامل کړی دی او د پوهنتون محصلین د اقبال نه د شاهین درس لي. ټیک. اقبال لاهوري باقاعده هغې اشعار سره نو دا اقبال ته تک چې دی دا یو روحاني پس منظر هم لري او دا د شناخت یو نوی اړخ متعین کوي. هغوی چونکې ډېر سیریس نوټ باندې د خبرې ته هم ګورو چې اقبال په دې خطه کې عام سړی نه دی او اقبال د دې خطې دپاره چې کوم سوچ کړی دی هغه عکاسي کوي د نن دور چې د اقبال هغه خبر نن ثابته شوې. ټیک. نو د دې یو روحاني اړخ هم ضرور شته دی، خو د دې چې کوم موږ عبدالرحمن صاحب مدینې ته لاړ شو که نه، نو بیا په مدینې کې موږ د مسجد نبوي سره د ګیر چاپېره خپل چېرته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تللی دی هغه جوماتونو ته کومو ځایونو ته تللی دی، نو دغه جومات زموږ دپاره د جومات نه زیات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تګ ځای د هغوی د مینې تاسو د روحاني ستاسو د دې خبرې تایید کوم چې د هغې هغه روحاني چې کومې لارې دي موږ په هغې باندې د تلو کوشش کوو. نو دلته هم تاسو هغه څیز ګورئ؟ جی ډېر زیات. ما خو چې د ایران سکالر سره ما پرون د ایران کونسل جنرال سره ملاقات وکړ. ټیک ده. تاسو په الله یقین وکړئ چې موږ خو تاسو ته پته ده چې همیشه د وطن عزیز پاکستان نمایندګي په هر ځای کې چې د پاکستانیت خبرې د اسلام خبرې نو موږ د ایران سره هم په دغه کې د تعلقاتو حمایت کړی دی همیشه چې موږ جدا کېدی نو شو. یو نوې خوب منظرنامه بالکل تبدیل شوې ده. دا ځلې پرون د ایران کونسل جنرال چې کومې خبرې وکړي د هغه په سترګو کې یو چمک و د افواج پاکستان دپاره د پاکستان کمیونټي دپاره د پاکستان دانش دوستانو دپاره هغه ویل چې تاسو موږ څنګه سپورټ کوو نو شاید چې زمونږ د بعضې خوابونو تعبیر تاسو ډاکټر صاحب محترم چې کومه حواله د هندوستان ورکه د هندوتوا د پرچارک همیشه دا کوشش دی چې زمونږ مرګري موږ نه خفه کولو کوشش کوي. جی هغې همیشه د ایران او د پاکستان په سناریو کې هم دا کتلي دي. تاسو وګورئ چې په بلوچستان کې څومره ترهګري کېږي نو دې ته انډیا فنډ نه کوي، باقاعده پیسې ورکوي ټیک ټاک پنجابي کارډ باندې او پښتون کارډ باندې او بلوچي کارډ باندې او د سبورژن کوشش کوي. ټیک. شاید چې د لفظ به سختی نو الحمدلله د گوماتا هغه پرچارک چې هغه بچر آف هندوستان دی هغه मुंह की काई है पर उन तदागा स्टेटमेंट तासो गोरी खपलो आम तो बहुत मारा है आपने बस और ना मारे चढ़ी सख्त बेइज्जती जमा होशा उसको राफेल नुम दावी तो पारा छेड़ दे जो सो को तो राफेल नुम याद की नो जीता छेड़ रहा नो मा को तो राफेल नुम वर कर दे च रामफेल शवे दो राफेल रा गुरजो ले दे कमकल दोस्तों कमकल दुश्मन खनी बार नो ईरान اولنی ځل په پارلیمان کې د پاکستان جنډه خوځولې ده. تشکر پاکستان ناری والی دي. ابوالفضل شهباز شریف صاحب ته پریزیډنټ اف ایران را کوشوي دي او په کورسۍ چې د نو یعنی صدر د کورسۍ نه ورسره ناشته دا ډیره غټه خبره ده. بل خبره چې دا د غیته د معلومه شو چې پاکستان عام ملک نه دی
او په بین الاقوام کې د پاکستان چې کوم سلوګن دی هغه عام نه دی. زموږ شاګردان په تهران کې په قم المصطفی یونیورسيټي کې تاسو په خدای کې نو کوي ماته ویلي چې دا پاکستان د حمایت مونږ ته راغو ویل مونږ په بازار ته لاړو د نان په دکان کې او د فروټو په دکان کې 15 ورځې چا پیسې وانه غشتې مونږ نه ټیک ویل چې پاکستاني سټوډنټ نه پیسې نه تاسو خو بیا درې ما هسته ټیک ما چې مخکې حواله ورکړه چې د خامنه‌ای صاحب سره زموږ ملاقات کی چې په لاین کې کله ما سره لاس مې ما چې پاکستان جنډو کته هغه ویل چې پاکستان زمونږ ځان دی پاکستان دا مو چې زه د پاکستان نه تاسو زمونږ ځان یې هغه ته دا خبره اشکاره ده. مطلب مې دا دی چې پکار دی چې پاکستان هم په دې سوچو کی چې هر اړخیزه تعلقاتو ته دوام ورکړي. ټیک بالکل. اوس مزید ټیک ډاکټر زید انور صاحب 2023 2024 2025 د دوه ملکونو ترمنځ په تعلقات کې ما دومره اتار چړاو نه دی لیدلی څومره چې د ایران او د پاکستان ترمنځ راغلی. یا خو هغوی دلته حمله وکړه پاکستان جوابي حمله وکړه ډېر سخت جواب لږ نه ډېر سخت جواب پاکستان خو ټیک ټاک د هغې حساب کتاب برابر کړ. وی چې ګورو د اسرائیل او دغه ترمنځ جنگ ختمېدل د ایراني وزیر خارجه را رسېدل دلته بیا هر څه نورمل بیا ایران په دې ریسنټ جنگ په ختمېدو نه پس د پاکستان د شکریې خپله قومي ګانه ریکارډ کړه یعنی دا نه وه چې دغه کړې دومره حده پورې هغوی لاړل. نن چې د پاکستان ته د ایراني صدر کومه دوره وه زما په خیال باندې د دوه ملکونو ترمنځ د تعلقات نه علاوه سټریټیجیکلي هغې ته کتلی کېده چې هر د اتار چړاو او بیا د مینې دا دومره اظهار دې کې تاسو څنګه ګورئ؟ بالکل دا تاسو چې کوم د اتار چړاو خبر وکړه دا حقیقت دی. دغه د پاکستان چې کله ټریټوریل انټیګریټي او ساورنټي چیلنج شوه نو هغه کې پاکستان کمپرومایز نه کوي ایون چې ناټو افواج افغانستان کې موجودو او د پاکستان چوکۍ باندې هغه وشو نو پاکستان ایون ناټو سره هم هغه بندي کړی وي. نو دغه لحاظ سره پاکستان په دې باندې کلیر دی ګورنمنټ او خلک په دې کلیر دی چې ساورنټي باندې کمپرومایز نشته. نو چې ایران نوم دکه هغه شو نو هغې حوالې سره جواب د پاکستان جواب میلاو شو هغې ته احساس وشو او بیا پیچه پو شو هغې ته د خپل هغه د هغه احساس نه بعد هغه تعلقات بیا نارمل شو ډېر زر نارمل شو. دغه حوالې سره د هغې نه پس که تاسو وګورئ نو بیا تعلقاتو کې ډېر ښه چینج راغلی یو تبدیلی راغلی ده. های لیول باندې خبره کنټرول شوه چې د دواړو ملکونو تعلقات خراب نشي ځکه چې پاکستان ته د ایران ضرورت دی ایران ته د پاکستان ضرورت دی. ایران هغه ملک دی چې په یونایټډ نیشن کې چې په همیشه شروع کې پاکستان د ریکګنیشن حوالې سره خبر راځي نو د ایران نوم راځي. نو دغه حوالې سره یو دغه خبره را دویم تاسو چې دا وایي اسرائیل چې کله اټیک وکړه په ایران باندې دا ډېر سخت حالاتو د ایران دپاره ایران د انتهایی ایسولیشن شکارو. دغه حوالې سره که مونږ وګورو نو په داسې وخت کې پاکستان یو ملک چې هغه ایران له سپورټ ورکړ او دغه ایرانیان یاد ساتي. نو دا دوره چې تاسو ګورئ نو په دې کنټیکس کې چې ورته مونږ وګورو نو 2023 24 25 چې تاسو څنګه ووایئ نو باوجود د اتار چړاو نه اوس که مونږ وګورو نو دا تعلقات نور هم ډېر زیات ښه شوي لکه یو ښه سر نو اوس الحمدلله ډېر ښه شو یعنې موږ فخر محسوسولی شو چې د پاکستان او د ایران تعلقات مطلب د تاریخ د ټولو نه ښه تعلقات دې وخت کې یادولی کېږي. بالکل دا حقیقت دی دې کې هېڅ هغه نشته او که دې حوالې سره مونږ وګورو نو دا کریډټ که یو لحاظ سره ورکوی نو د هندوستان د وزیر اعظم دغه بلنډرز هغه مسټیکس دي چې هغه هغې کمیټ کړه او دې لحاظ سره لکه پاکستان که مونږ وګورو نو پاکستان چته اګریشن د چا خلاف نه کړی دی. پاکستان جوړ شوی دی د مقصد دپاره چې مونږ د هندو میجارټي نه خپل یو مسلمانانو یو سټیټ غواړو چې هغې کې د خپل اقدارو متعلق ژوند تیر کړو. د دې هغه شروع د ډیفنس یو هغه نه ده. نو دې حوالې سره چې کله
انډیا دا اګریشن وکړو او دا یو نیو نارمل اسټبلیش کول غوښتل او د پاکستان ټریټوریل انټیګریټي او ساورنټي چیلنج کړه نو پاکستان خو چېرته په خپل ساورنټي باندې کمپرومایز نه کړی نو دغه حوالې سره دنیا وکتل چې پاکستان کې طاقت شته دا د خپل دفاع طاقت ورسره شته نو دې لحاظ سره که مونږ وګورو نو په دې سیمه کې چې تاسو شروع کې یو خبره وکړه پاکستان خپل هغه یو اسټبلیش کړ چې پاکستان د چا خلاف اګریشن نه کول غواړي خو پاکستان په خپل دفاع هم کمپرومایز نه کوي ډاکټر عبدالرحمن صاحب وختي لږ شان هغوی خبرې وکړلې هغه تاثرات خو به زه علامه اقبال په حوالې سره د هغه وکړي چې اقبال زموږ دپاره د څومره اهمیت وړ دی مطلب هغه یو لوی ښه دغه کې دغه الفاظ وکړو خو د دې نه علاوه هلته ایراني میډیا موجوده وه چې کوم د هغوی سره راغلي وو هغه وویل چې 2 ورځو زما دوره ده خو دا به د کلونو یاد دوره ګڼلی کېږي او هغه ډېرې یو بله ښکلې خبره وکړه چې موږ کوشش دا دی چې زر تر زره د پاکستان او د ایران ترمنځ تجارتي حجم دا 10 ارب ډالر ته موږ ورسو یعنی دې وخت کې د پاکستان او د ایران ترمنځ چې کوم تجارت دی په هغې کې د ایران پړله سیوا ده ډاکټر صاحب دې ما صحیح کوي او د پاکستان ایران سره چې کوم ایکسپورټس دی کم دي ایرانی مال موږ دلته ډېر راځي د تیلو د چاکلیټو او د کیچپ پورې دلته داسې شکل کې بلکې معذرت سره وایم د خمبیر پورې زموږ په دې کور کې چې بازاري کوم خمبیر ملوي هم ایرانی وي نو بیا دې حالت کې چې تاسو ګورئ د تجارت د حجم نو تعلقات خو یو خو هسې ښه تعلقات دي خو چې بیا د کاروباري ښه تعلقات وي نو بیا ډېر ښه لهذا صاحب ما گزارش وکړو چې منظرنامه تبدیل شوې ده دې نه د ښکاري انشاءالله چې ګوادر او چابهار به سیسټر پورټس ډکلیئر کېږي انشاءالله او که داسې وشو تاسو ګورئ په دې منځ کې ډېرې اندېښنې هم پیدا شوي وي دې نه مخکې چې څه شوي تاسو وایي الله پاک د پاکستان سره همیشه مدد کړی دی چې یو ملک د غوندې ستن هم نشي جوړولی دی او هغه اټم بم جوړوي نو دا څوک کوي برنه یو ذات موږ سره شته دی اگر چې زموږ خپلې کوتاهیانې دي په هغې باندې تاسو ته پته ایران چې ما تاسو ته ګزارش وکړو چې د هغه د محاصلینو سره موږ خبرې کړې دي زما خو عادت دی چېرته چې لاړ شم نو بیا کښېنم نه بیا څه تپوسونه تاسو یقین وکړئ چې هغې همیشه په هر څه کې پاکستان ته کته چې یاره ستاسو داسې که موږ سره وی نو څومره به ښه وه ستاسو پایپ لاین که موږ سره وی نو څومره به ښه وه د هغې نوجوان کول دا سوچ کوي دې ته وده ورکول پکار دي که دا سیسټر پورټ ډکلیئر شو دا چابهار او ګوادر نو یو نوې منظرنامه په دنیا ته راشي دومره لوی تجارت په زموږ د وجې نه دنیا ته هم موږ به تر یورپه پورې ورسو داسې به د چې کوم د ګوادر او د میډل ایسټ کوم دغه د هغه هم یو ځای کې په کار راوستلی شي نو دا به انشاءالله ډېر ضروري او دې نه بغیر اوس چاره نشته ګوره یورپي یونین جوړېږي دا ولې زه راځم دغه زما به راتلونکي سوال هم ډاکټر زیدانور صاحب څه وخت کې زموږ دلته آر سی ډي وه یو ډېر ټیک ټاک ریجنل کوپریشن ډیولپمنټ به هغې باندې دغه کېده که نورې څه نو ملاقاتونه به کېدل او د هغې به یو علامتي دغه کېده د بده مرغه دا ټول داسې دي وکړي چې کومه تنظیمونه دي هغه غیر فعاله شو په یو داسې وخت کې چې آسیان ټولې دنیا ته خپل اهمیت وښوده چې ایسټ ایشین چې کوم نیشنز دي هغه په دې ریجن کې په ریجنل کوپریشن کې د هغوی څه کردار دی یورپي یونین خپل منځ کې د تجارت د ټکنالوژي او یو نوي اړخونه کولاو کړل زمونږ ولې داسې قسمه لکه د پاکستان د ایران او ترکی بیا د ریجنل دغه کې تاسو ګورئ نو دا یو بل نیکسټ ټو ایران دی هغه دې ځای کې چې کله تاسو ولې مونږ بیا تعلقات زمونږ د ترکی سره هم یو ډېر زما په خیال په پاکستان که خلکو یې سعودي عرب خو زه د پاکستان د سعودي عرب نه زیات ښه تعلقات چې کوم دی د ترکي سره ساتلي دي دې کې بیا څنګه ګورئ سر بالکل د لحاظ سره خو د پاکستان ترکی سره ډېر ښه تعلقات دي او تاسو چې کوم د ریجنل ارګنایزیشن دی لکه تاسو تاریخي حوالې سره چې آر سی ډي یاد کو اوس چې بیا ورته ای سی یو اکنامک کوآپریشن ارګنایزیشنز وي نو داسې ډېر ریجنل ارګنایزیشنز دي
او هغه د دې مقصد دپاره جوړ شوي لکه تاسو سارک ته م وګورئ دا هم یو ریجنل ارګنایزیشن دی دغه او آی سی ته وګورئ دا د مسلمانانو یو ارګنایزیشن دی په کار داري چې د دغه پلیټفارم نه ډېر ښه کارونه شوي وي د ترقۍ دپاره د سوکالۍ دپاره د تعلیم د پرمختګ دپاره خو هغه شان نه دي شوي نو دې حوالې سره که مونږ وګورو نو دې کې تر کومې پورې چې مسلمانان د خپل هیومن ریسورس ډیولپمنټ او د نیچرل ریسورس ډیولپمنټ د حوالې سره مونږ وګورو یا تاسو دا وګورئ د ایران آیل ریچ کنټري دا پاکستان انرژي ضرورت دی ورته تیلو ضرورت دی د دې منځ کې دا تجارت نشي کېدی که چېرې دا کېدی شوی نو د دواړو ملکونو پیدا وه نو دا هغه مونږ ته لیمټس په نښه کوي چې څه کمی دی که انټرنیشنل ګلوبل پولیټیکل آرډر دی که انټرنیشنل ګلوبل اکنامک آرډر دی نو هغه لوی طاقتونو د خپل مفاد دپاره جوړ کړی دی هغې کې داسې کمی دي چې هغه ګلوبل ساوت کم دی یا دا تاسو چې د ریجنل ارګنایزیشن حوالې سره کم د تعاون ضرورت دی هغه شان نشي کېدی نو دې لپاره کوشش دا پکار دی او چې کله دا دنیا ملټي دې لحاظ سره که تاسو وګورئ هغه ملټي پولر ورډ شوه نو اوس چینج راغلی دی اوس ورو چینج را روان دی شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن یو پلیټفارم ډیولپ شو تاسو بل وګورئ برکس چې کوم دی برکس چې خپله کرنسي فلوټ کړه نو دې لحاظ سره مونږ ګورو چې کله نه دنیا ملټي پولر شوه نو دې سره ډېر چینج راغلی دی او دا چینج ښه دی د دې چینج به په ګلوبل ساوت باندې په ډیولپینګ کنټریز باندې او خاص کر مسلمانان ملکونه چې کوم دي په دې باندې ډېر ښه اثر ورزیږي نه ټیک دی خو سر څه شک نه ولې نه کېږي ولې نو زما یو دغه دا دی چې لکه دومره ټیک ټاک دغه دي په هغې کې ولې مونږ د هغې نه فایده نه چې پاکستان د ایران سره هم تعلق ښه دی د پاکستان د ترکي سره هم تعلق ښه دی د دې په منځ کې یو بل ارګنایزیشن جوړ شوی هغه DA2 چې کوم د G7 په مقابله کې جوړ شي ولې بیا د دې څیزونه دا جوړ شي وختي ته وردغه شي بس ختم شي دا لحاظ علي صاحب تاسو ډېر بنیادي سوال وکړو دې لحاظ سره که مونږ وګورو دغه شان گروپس اف 77 هم یو و او په هغې کې پاکستان په 70s کې ډېر زیات اکټیو و په هغې کې د لیبیا هیډ اپ لیبیا چې شاه فیصل و پکې د پاکستان وزیر اعظم د هغه وخت ذوالفقار علي بوټو نو دا اکټیو په ګروپ اف 77 کې OIC هغې را جوړ کړو چې د عرب کې چې کم تیل پیدا کېږي دا دې لحاظ سره که تا مونږ وګورو نو دې کې تاسو ته ما چې څنګه عرض وکړو لکه اوس د ایران او د پاکستان منځ کې د تجارت سیوا کولو یا د تیلو حوالې سره یا IPI چې کوم دی لکه یا د ایران او د پاکستان پایپ لاین دی په دې کې سینکشنز انوالو دي نو دې حوالې سره اوس مونږ ګورو چې د امریکې دا اوس کوم صدر راغلی دی د امریکا اکنامیکلی سټرانګ کول غواړي د حوالې سره د اپروچ د عام روایتي صدورو نه بدل دی نو کېدی شي د حوالې سره د ایران او د پاکستان په دې تعلقاتو باندې ډېر پازیټیو اثر راشي ډاکټر عبدالرحمن صاحب نن تاسو به کتلی امریکن ټیرف چې کوم دی هغوی هغه که پاکستان 19% کې راغلی دی انډیا چې کوم دی 25% کې راغلی ده بنګلادیش هم چې کوم دی زموږ نه سیوا ده د هغې نه فایده زمونږ په ګارمنټس باندې موږ چې کوم آرټیکل وکتل چې هغې کې پاکستان ته دا فایده ده چې امریکن مارکیټ ته رسته کېدی شي لږ راته دا ووایي د پاکستان او د ایران ترمنځ دا تجارتي تعلقات څنګه چې وختي تاسو د هغې حواله هم ورکړله په دې کې زمونږ په علاقایي سطح باندې چې موږ د زاهد انور صاحب به کله مونږ ته کلاس راکېږي نو هغه به ډومبي چې یاره مونږ خپل ګاونډیان ملګري بدلولی شو خو ګاونډیان نشو بدلولی دا د پولیټیکل ساینس د کتابونو اولنو چپټر ذکر دی بیا دیزي کې د پاکستان او ایران ترمنځ د تجارتي حجم په دې کې انټرنیشنل نور خلک شاملول او بیا خاص کر CPEC په ذریعه باندې دا د ترکی سره تړل او د چین سره تړل دیزي کې تاسو دې حوالو ته څنګه ګورئ لہذا صاحب موږ به دوه اړخیزه په دې باندې ترجیح پکار جی ډاکټر صاحب تشریف فرما دي یو د مفاداتو خبره ده ټیک مفاداتو نن دنیا مفاداتو ته ګوري چې د چا سره زما څومره مفاد تړلی دی هغې مفاد په طریقه کار واضح کوي ټیک یو بله شناخت او آیډنټیټي ده چې هغه روحاني ده او مذهبي ده ټیک ده دې کې فرق دی ټیک لکه سعودي عرب حواله تاسو ورکړئ سعودي عرب سره زموږ د مفاداتو خبره هم وي د هغې به مونږ نه زموږ خو هغې سره یو روحاني خبره شته امام کعبه سره
تاسو ته ما خبره شوه هغه ویل چې په سعودي عرب کله تکلیف راغلی دی نو موږ پاکستان ته ګورو ها ترکي ته ولې نه ګوري هغه ایران ته ولې نه ګوري هغه لیبیا ته ولې نه ګوري یمن ته ولې نه ګوري د دې نه مراد دا دی چې پاکستان یو یونیک کنټري ده یو یونیک حیثیت دی یو روحانیت دی هغه سړی نه په خوله ویلی شي نه بیانولی شي خو لکه سعودي عرب په مشکل کې تا ته ځکه ګوري چې هغه ته معلومه ده چې خدا نخواسته حاکم بدهن که څه مشکل راتلو نو پاکستاني فوجي یا پاکستاني عوام به د ټول نه سرخیل کردار ادا کوي هغه اظهر من الشمس تو ثابت شوي هم دي نو د ایران په دې سناریو کې زمونږ دلته یو ډېر لوی هغوی سره روحاني وابستګي شته دی لکه د مشهد ته هغوی زمونږ د پاکستان اکثر دلته چې دغه دی ورته مشهد مقدس نه بغیر بل څه یو روحانیت دلته موجود دی نو دا یو بل اړخ دی موږ د سیپیک په دغه باندې وایو چې په دغه کې ما دا خبر وکړه چې دا الله پاک د پاکستان حکیم سعید دې ته نورستان وایي د کنټري ته هغه چې سوي چې ما د فبیای اعلی ربکما تکذبان تفسیر بیا نه دی کتلې د آیات نه پس ما پاکستان ته کتلې دي نو دا تعبیر دی د آیات چې دا من جانب الله دی نو دی کیسه کې تاسو ګورئ د ایران خبره تاسو که ایران سره زموږ دا تعلقات قطعي طور باندې نو دا نن چې دي ټیک ده الله پاک یو سبب جوړ کو او موږ ډېر په اخلاص مندې د ایران سپورټ وکړو ټیک ده اس مطلب ته اس ته موږ نه دی کتلې د اسرائیل خلاف موږ د همیشه نه د ایران سپورټ کړی دی موږ دا ویل دي چې یاره ایران سره یا اسرائیل چې په دې خطه کې څه کوي د دې مخالف کې خو هغه جارحیت چې وکړو موږ پاکستان هغه اولنی ملک چې دی ډېر کلو د هغې خلاف مزمت وکړو ودرېدي مزمت وکړو نو دا مطلب دی چې زموږ د اړیکې ډېرې مضبوطې شوې په دې زما باندې سوال چې کوم دی هغه دی چې یاره د ایران د سیپیک سره بیا د ایران نه وړاندې د ترکي د ذریعې یورپ سره دا تړون آیا دا ممکن ګورئ تاسو دا بالکل ممکن دی خو هغې دپاره به موږ څه اقدامات کوو هغې دپاره به موږ دا چې کوم لاین دی په دې لاین باندې به کار کول غواړي چې دې کې څه او هغې دپاره ټولو نه بنیادي خبره چې ده هغه به دا کوو چې موږ به د تفرقي سلوګن ختموو ټیک کم دا ختم کو نو موږ به په سیپیک کې داسې کامیابي ترلاسه کړو چې عالم به هغې ته ګوته پخوله شي خو پرابلم جوړیږي ما بیا گزارش تاسو ته مخکې وکړو چې د بیلې په صورت کې چې هغه هلته څه کوي یا دلته د حیات اماماتې په صورت کې یا د اهل تشیع ول تسنن په سناریو کې چې هغه څه کوي دې کې بهرني لاسونه کار فرمایي هغه د سیپیک ته منصوبه ختمول غواړي یا خرابول غواړي نو انشاءالله به خرابېږي نو سیپیک داسې یو لار ده زه وایم چې دا به یو داسې نوی تعبیر جوړ کړي چې دلته به خل مزدورۍ له د بار نه راځي خو دا کامیابېږي ولې نه دې دپاره کوټلي ګامونه پکار دي او ډېره ښه څېړنکاري پکار ده ډاکټر زید انور صاحب لږ د ایران او د پاکستان دا تعلقات د دې تعلقات په خپل ځای باندې تاسو وختي یو نو چې سینکشنز چې کله پاکستان ایران ته ځي نو د هغې نه مخکې امریکن سینکشن لیسټ ته وګوري چې یاره څه ځایونو کې پاکستان مخکې تللی شي تجارت کولی شي که نه شي ځکه چې دا ایشو ده خو بیا که موږ وګورو نو ریجنل کوآپریشنز چې کله کېږي نو په هغې کې زموږ سره یو بل ملک دی هغه افغانستان دی د بیا د ایران دې وخت کې د افغانستان او د پاکستان او بیا دې سره زما هماغه د چین والا چې کوم د سیپیک دغه دی هغې ته بیا تاسو په دې ځایونو کې څنګه ګورئ ځکه چې په دې جنګ کې چې کوم د اسرائیل والا سره ایران و په هغې کې د چین او د ایران د روس کردار هم پرو ایرانی نو بالکل دا ریجنل چې کوم سټریټیجیک ډیولپمنټ دی هغې حوالې سره ستاسو سوال ډېر اهم دی که دې ته مونږ وګورو نو سیپیک چې چاینا پاکستان اکنامک کاریډور دا ګوادر شینجیانګ سره ملاوېدل دي کاشغر او رومچي سره ملاوېدل دي نو دا ده چې د چین او د پاکستان کوشش دا دی چې ګوادر پورټ هب جوړ شي د ریجن دپاره دا د افغانستان دپاره دا چې دا د وسط ایشیا د ممالکو دپاره یو هب جوړ شي او هغوی ته ګرمو اوبو ته یو نیرست پورټ دی ایون رشیا دپاره هم دا یو پورټ داسې اویلیبل دی چې وام واټر ته د هغوی رسایي کوي که مونږ وګورو نو لحاظ علي صاحب لکه دا تاسو چې کوم د ترکي او د ویژوالایز که دا ترکي ایران نو زه په بای روډ د پاکستان نه کویټې نه
تهران نه انقره ته، انقره نه استنبول ته بای روډ تلیم. دا روټ ما بای روډ کتلی. دې نه علاوه که چېرې تاسو افغانستان وګورئ نو بای روډ د دې ځای نه کابل ته، کابل نه مزار شریف ته، مزار شریف نه هرات ته. نو که چېرې تاسو وګورئ نو د مزار شریف نه تاجکستان سره امورې ور باندې روډ بیا بارډر دی. بیا که چېرې تاسو فرینډشپ ریور کراس کړئ نو ترمیز ښار دی اخوا ازبکستان سره، بیا ترکمنستان سره دغه پورې زه تر چېرې د هرات نه تاسو وګورئ یو طرف ته اسلام کلا د ایران سره بارډر دی، بل طرف ته تاسو وګورئ توره غونډۍ ده. نو هغه چې کراس کړئ نو تاسو مرو ترکمنستان ته انټر شئ، تر دغه بارډره پورې زه تللی یم. نو دا تاسو چې کوم د سی پیک حوالې سره خبره وکړه نو سی پیک دا یو هم ده چې د پېښور نه کابل ته کوم موټروی ده دا هم د سی پیک یو دغه. نو سی پیک نوم دی د ریجنل کنیکټیویټي، د ریجنل ټریډ او دا چې کوم ریسټرکشنز دي د کنیکټیویټي په لار کې دا لرې کول. نو امید دی چې د پاکستان او د چاینا کوم کوششونه دي نو هغې لحاظ سره به دا ریجن کنیکټ کېږي د تجارت دپاره. نو افغانستان، ایران، ترکی، وسط ایشیا ممالک دا چې کنیکټ شي نو دلته به تجارت په اسانۍ کېږي. د دې ملکونو چېرې سوکالي او خوشحالي په دې کې ده چې ریجنلی کنیکټ شي. او پاکستان او چین هم دقه کوششونه کوي. تاسو چې څنګه ذکر وکړو چې د اوسني ایراني جګړه چې اسرائیل سره وه په دې کې د روس او د چین اپروچ چې وه پرو ایرانینو، نو دا هم د دې ریجن دغه ډیولپمنټ حوالې سره دا څیزونه په مخه را روان دي. ایران آیل ریچ کنټري ده، هغه دې لحاظ سره چې پاکستان سره د تعلقات ښي نو د پاکستان چې د انرژي ضرورت دی، د تیلو ضرورت دی. نو دا ریجنل لیول باندې چې کوم کوششونه روان دي دا به انشاءالله چې دې لحاظ سره مونږ ګورو نو دا به کامیابیږي. او چې دا کامیاب شي نو د ریجن د ترقۍ ډېر چانسز دي. بالکل صحیح. ډاکټر عبدالرحمن صاحب وخت هم ختمیږي، څه داسې څیزونه دي لکه ډاکټر صاحب ذکر وکړو، ما خو تاسو ویل چې زموږ سره دی وخت کې د ایرانین خمبیر پورې زموږ سره په کور کې موجود دي، کیچپ موږ سره موجود دي، د ماشومانو چاکلیټ ډېر د ښه کوالټۍ والا ټیک شو دا موجود دي. دا هغه څیزونه چې لیګلي کوم راځي په بارډر چې کوم صفا خبره ده چې کوم سمایلینګ کېږي هغه د دې نه ډېر هټ کر په ډېر لګي. زموږ څخه د ایران بارډر نږدې نه دی، خو که د کراچۍ مارکیټ چې وکتو نو هلته د ایران پروډکټس نه ډک وي. څه څیزونه داسې پکار دي چې پاکستان او د ایران ترمنځ په کومو ځایونو کې دا تعلقات خاص کر په تجارتي مد کې چې کوم دی داسې وایي. لیادري صاحب ما بیا دا خبره به کوم چې مونږ خو یو د سازشي تیرې نه لږ راویستل ځان پکار دي. مونږ هر یو شي ته د شک په نظر ګورو، دا نه ده پکار. ما وویل چې دنیا تبدیل شوې ده، بل ها داسې شی نه دي چې هغه لکه زه به یو مثال درکړم. د سر د درد ګولۍ ایران کې چې مونږ واخیسته نو هغه په پاکستاني 15 روپۍ وه. ټیک او داسې وه قبله صاحب او زه یو ځای نو په سر د هغه ډېر دومره شدید درد چې هغه خبره نه شو کولی. تاسو په الله یقین کوئ ودین 30 منټس به ووایم چې سر هغوی درد اړوونه دا دوی ایران خپله جوړوي. په ډیری کې چې د ایران کم پنیر دی دا بای اینی انټرنیشنل سټانډرډ دی. ټیک عادت موږ پیژنو نه. بالکل. نو دې ته دوام ورکول پکار. نه علاوه دغه یو بوټی کوم ما نه خو دغه غلک سره نه سټیویا نه دا کوم چې اسور شي زعفران زعفران تاسو ګوري مشهد کې چې کوم زعفران دی هغه دنیا ته ځي. جی عادت نشته دی. ا دومره قیمتي زعفران دی تاسو لری نم هغه سمیل دومره تیز راځي یو دانم کې هرات حواله دی ورکه دا ټول ریجن دا به ان شاء الله بعد سی پیک د یو نوې پاکستان تعبیر راځي. که موږ د دې سازشي تیرې نمروزو او موږ د خپل وطن سره لږ مخلص شو. لیازري صاحب یو غضب ګردام دی چې زه د خپل ملک سره مخلص نه یم، کوشش کوم چې د بنیاد د دې خراب کړم. بالکل. د ایرانی صدر تک دورې ته وګورو، دا دوره په ظاهره خو د دوه ملکونو زبې قضیې ته راشم چې د ایران د صدر دوره نه ده بلکې د ایرانی ولس د پاکستانی ولس سره یو نوې تړون دی. امید دا دی چې څنګه ویلو چې $10 ارب پورې به دوی تجارت سیوا کیږي. د دې تجارت سره به د دوه ملکونو ترمنځ د ولس ترمنځ هم رابطې سیوا شي. زما د پروګرام دوه ملمنو ډاکټر عبدالرحمن صاحب تاسو ډیره زیاته مهرباني، ډاکټر عبدالرحمن صاحب تاسو ډیره مهرباني. د پروګرام وخت سره ورسېده، خپل کوربه لحاظ ته اجازه ورکړئ. د الله په امان.